چې حالات هغه نو حالات بدلو حالات بدلو زمونږ د یو بل نه خیالات بدلو بدنیتی دومره د غروج په بام وه د 200 ورونو جماعت بدلو. په دې دو شعرونو بلنه ورکوم سید حیات معصوم صاحب ته چې راشي او زمونږ سره خپل کلامونه شریک کړي، ملګرو توجه غواړم او داد ورکوي. سید حیات معصوم صاحب. ډیره مننه. یو غزل ده چې د چا په سر چې ما ټولو رشتو ته تلای ورکړه، د چا په سر چې ما ټولو رشتو ته تلای ورکړو، هغه مې د زړه ټولو ارمانو ته تلای ورکړه. او ستا 2 روپۍ تاوان وشو جهان دې را خبر که، ما ستا په سر درهمو ریالو ته تلای ورکړه. مننه. ستا 2 روپۍ تاوان وشو جهان دې را خبر که، ما ستا په سر درهمو ریالو ته تلای ورکه. او نه تا ته چرته یاد شوم نه زما زړګی شو صبر، ابس مې نه تا ته چرته یاد شوم نه زما زړګی شو صبر، جانانه ما ابس خپلو خوبو ته تلای ورکه. او زمونږ د کام مشر محلونو کې اوسیږي، کاروان صاحب زمونږ د کام مشر محلونو کې اوسیږي، له خوارو پښتنو نه یې خیمو ته تلای ورکه. او مننه. او څه خلکو سید حیات معصومه 100 روپو د پاره چا پلار نیکه شاملو ته چا پښتو ته تلای ورکه. مننه. او حضرت صاحب غزل ده چې په ونو غنو کړلې پرې در سره ماله منې، خو نن دې ونیوې د بل سړي اشنا لمنې. ستا خپلولو چل راتلو خو ستا عزت ساتل و، ځکه مې پرې نه خوې پښتو او د حیا لمنې. مننه. او په دې دوران کې د هیچا په تمه مه اوسېږئ، په دې دوران کې چې ونه نیسئ د چا لمنې. مننه. او نصیب خبره د پیسې مو لاس ته نه را درومي، کنې ما وغوښتې 4 کونجه دنیا لمنې. مننه. او نصیب خبره د پیسې مو لاس ته نه را درومي، کنې ما وغوښتې 4 کونجه دنیا لمنې. او زمونږ بې شمېره خلک مړه شول خو دوی نه شول ماړه. کاروان صاحب زمونږ بې شمېره خلک مړه شول خو دوی نه شول ماړه، لا خو د جنګ سپېره انګار ته وهي بیا لمنې. ډیره مننه. او که سید حیات معصوم یاري ته جوړ شو خپل به راشي، که سید حیات معصوم یاري ته جوړ شو خپل به راشي، کنې نیوی نشي د پیر او د ملا لمنې. ډیره مننه.